السلام علیکم دوستانو. تاسو نن یو داسې ځای ته ورولم چې یو دکاندار په کومه طریقه باندې ښځې راولي بدکاریانې ورسره کوي. دوستانو ډېره اهم ویډیو ده، چېرته هم به زه تاسو سره به هغه ویډیو هم شریکوم، نو موږ سره تر اخره پاتې شئ. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده نن سبا اکثر خلک د مجبورو نه خپلې ښځې یا خپلې مېرمنې چې کوم دي هغوی بازارونو ته سوداګانو دپاره لیږي. یعنې عموماً زموږ په پښتنو کې دا کنسپټ دی چې سړي کارونه کوي، په اکثره وخت که ضرورت پېښ شي نو ښځې د سودا راوړلو دپاره بازار ته ځي. خو ځینې وختونه دا خبرې دومره خطرناکې شي لکه په دکان کې یو سړي یو پردی ښځه چې هغې سره ګپ شپ جوړ کړی او راوستې ده، ورسره یې بېهوده ناروا کار کړی، بیا یې ترې ویډیو هم جوړه کړې ده. دغه ویډیو یې بیا ځان سره ساتلې وه چې دغه ښځه به یې په یو بله طریقه باندې دوکه کوله او اخر د دغه زندیق انسان نه دغه ویډیو په سوشل میډیا باندې وایرل شوله، نو په خپله هم په شرمونو وشرمېدو او داسې ویل کېږي چې اوس تښتېدلی هم. د ویډیو به هم تاسو وګورئ، خو به هر حال د دې نه وړاندې هم تاسو کتلي وو چې په افغانستان کې یا په پښتونخوا پېښور یا بوډ بازار دغه ځایونو کې هم د ډېرو جنکو دغسې عزتونه نیلام شوي دي. زموږ د اکثرو ویډیوګانو مقصد هم همدغه وي چې پښتانه په دې خبرو باندې پوه کړو چې د داسې کارونو نه ځانونه په دې طریقه وساتي چې ښځې هېڅکله هم بازار ته د سودا دپاره ځکه لکه چې موږ تاسو وګورو نن سبا په بازارونو کې د ښځو رش ډېر زیات وي او دغه رش دومره خطرناک شوی دی چې سړي هم نن سبا بازارونو ته د همدې دپاره وځي چې ښځو پسې ځانونه ومږي یا ښځو سره خپل هغه کوم شهوت چې دی هغه سوړ کړي. نو د دې ویډیو مقصد هم زما همدغه دی چې پښتانه په دې خبره باندې پوه شي. نور ویډیوګانې نور معلومات به تاسو ته هم همدې چینل نه درکوم، نو همدغسې نور ویډیوګانو تازه ترین خبرونو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. د دې چینل نه به تاسو ته دغسې تازه ترین معلومات او خبرونه هم میلاویږي. ډېره مننه مو کوم، خوشحاله اوسئ.